بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالهادي ناصري یم. یو ځل بیا غواړم چې د GIS یو بل درس ته ورسو. دا د تېرو درسونو په ادامه ورکوو درسو د watershed delineation درسو ته ارک مپ بازم. که تېر درس کې موږ لیاوټ ویو یعنې یو ډیټا ویو او بل چې وو لیاوټ ویو. موږ لیاوټ ویو کار وکړ چې په لیاوټ ویو کې مو عنوان راوست، لوګوګانې مو راوستې، نوم مو ورکړ، د افغانستان شفاله مو ورکړه، مشخصه ولایت مو انتخاب کړ او ایمیجري مو آنلاین چې کړه کاټ کړه. نن زه غواړم چې دغه نقشه چې کوم ایکسپورټ کړم. فایل ته ځم، نقشه ایکسپورټ کوم، ایکسپورټ مپ. دلته یو نوم ورکوم، مثلا watershed. هر watershed مثلا زما watershed ده لوګر watershed. یعنې watershed نقشه وه، یعنې ما فایل ته پکې ورکړم. دا په هر فارمټ کې تاسو سیو کوئ. ما سیو از ټایپ دلته مختلف فارمټ دي، مثلا EM ده یا PDF فارمټ کې SVG، BMF، GPG، PNG، TIFF او GIF. زه عموما دا په چی کې ثبتوم، په سیو کوم زه په GPG یعنې په شکل د ایمیج سره چې کوم زه سیو کوم. دلته تاسو فولډر ته مشخص کړئ. هر فولډر چې وي هغه ډرایو کې وي یا خپل ډیسکټاپ کې فولډر وي. مثلا زه دلته خپل فولډر کې چې کوم سیو کوم په نام watershed لوګر سیو ورته وایم. دا پروسه خپله مخته ځي، یعنې دا که منیمایز کړم اما فولډر ته ورسم، فولډر په نامه د لوګر، دا watershed په شکل د چې راغی GPG. دا پریویو کړم نو دا زموږ چې سوه نقشه سوه. که چېرې پراپرټي ته راسو، جنرال ته راسو، نو زموږ د نقشې 100 بایټه ده، 15.8 بایټه زموږ چې ده نقشه سوه. دا زموږ چې سوه نقشه سوه چې موږ په ایکسپورټ مو کړه په GPG کې. مثلا دا ما 3D حالت دی د نقشې، دا لوګو ده، دا منوشه ده، سکیل بار دی، دا عنوان د نقشې ده، لیجنډ ده، ناټ ارو، سکیل د افغانستان شپ فایل، اما لوګر مو کوردینیټ سیستم ده، او دا ډیټ ده، او دا مشخصات چې موږ له راسټر ډیټا نه موږ چې کړل لاسته راوړل. مثلا پروینس، ډسټریکټ او ویلیج او کچمنټ ایریا په هکټار باندې، کچمنټ پیریمیټر کیلومتر محیط کیلومتر باندې، واټر والیم داسې دغه والیم د اوبو څومره ده، دا والیم د اوبو دومره متر مکعب ده، او ډیم هایټ مثلا کله چې موږ دلته د جي کې باند جوړو په دې سیلبور کې نو هغه زموږ 100 متره باند ده، ارتفاع 10 متره ده. هغه د اوبو مساحت څومره راځي، دا د اوبو مساحت راغی. دا خلاصه تشریح دی دا د ایکسپورټ مپ کولو. مثلا رقم ته ایکسپورټ کوو، فایل ته ځو، ایکسپورټ مپ ورته وایو، هر فولډر چې وي هلته چې کوو ځان ته سیو کوو. خوښ ولرئ، کامیاب واوسئ. ښه، یوه موضوع بله په دې کې هغه باندې درس کې بیا خلاصه کوو د همدغه نقشې چې کله موږ GPG ته راوړه د دې پرنټ کول دي. مثلا کنټرول P وکئ. how do you want to print your picture. مثلا که E3 کې غواړئ E3 ورته انتخاب کړئ، اما پرنټر سره کنیکټ شي، دلته پرنټرونه راځي کنه. مثلا 300 یا 600 مثلا پول پیج غواړئ یا په دې شکل کې غواړئ، نه زه پول پیج غواړم، فټ ټو پکچر غواړئ یا نه غواړئ، دا ټول مشخصات دي. او پرنټ چې ورته وایي نو د تاسې نقشه چې کېږي پرنټ کېږي چې کوم پرنټر سره تاسې کنیکټ وایي. دا زموږ د نن ورځې درس. ښه وخت لرئ، کامیاب اوسئ، خوشحاله اوسئ. د خدای په امان.